بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نیکی هیرې سلامونه احترامات. حیران خټک یم او د وقاص خټک صاحب سره ناست یم او طویل گپ شپ نه پاس ما وی چې راځئ چې څه ورته واورم او څه به راته دی واورئ. تاسو ته ښه پته چې ادبي ملګري کله هم خپلو کې میلاو شي نو بغیر اورېدو نه چې دا ګزاره نه کېږي. نو وقاص خټک صاحب اول درته زه واورم که اول راته تا اورئ؟ اول تاسو واورئ نو. اول زه واورم. ښه د غزل د راتلو کې مې ولیکو په لیاره چې بیمار یم جانانه خو یو کار به راته کې تر څو او بیمار یم جانانه خو یو کار به راته کې تر څو پورې چې نمرم انتظار به راته کې او ستا لپاره پریښي ما ټول خپل را سره نشته ستا لپاره پریښي ما ټول خپل را سره نشته زما د مرګ اعلان دغه بیګار به راته کې او خلک به مې لاش په کاڼو اولی چې کافر و خلک به مې لاش په کاڼو اولی چې کافر و جانانه په دې خلکو کې بیا لار به راته کې او اوس راته څه نه وایې چې زړه به زما بد شي اوس راته څه نه وایې چې زړه به زما بد شي پوهېږم پس له مرګه چې ازار به راته کې او زهر راله راکه په کاغذ څه هندسې لیکې زهر راله راکه په کاغذ څه هندسې لیکې تر کومه پورې دا د ګوتو شمار به راله کې او فکر زهر راله راکه په کاغذ څه هندسې لیکې تر کومه پورې دا د ګوتو شمار به راته کې او فکر کوم حیرانه که دعا نه درته وایم فکر کوم حیرانه که دعا نه درته وایم په قبر د راتلو نه مې انکار به راته کې. وقاص خټک صاحب اوس تاسو خپل خیالات چې کوم دي هغه شامل کړئ. حیران خټک صاحب تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو یې موږ ځای ته راغلی او موږ ته مو ټیم راکړو. نو غزل طرف ته به راشم. غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې دا به مې نور هم جړوي نور جړېدلی نه شم دا به مې نور هم جړوي نور جړېدلی نه شم نښې د ځان سره سنبال که ځان وجلی نه شم دا به مې نور هم جړوي نور جړېدلی نه شم او نښې د ځان سره سنبال که ځان وجلی نه شم. او ما ورته وی ما وی چې پرېږده مړه څه چې وایي دي نو ما وی چې پرېږده مړې څه چې وایي دي نو د بعضې خلکو ویشلېدلي خولې ګنډلی نه شم د بعضې خلکو ویشلېدلي خولې ګنډلی نه شم او زما اواز سره اواز یو که چې ورسیږي زما اواز سره اواز یو که چې ورسیږي دا د دجال نظام زه نور برداشت کولی نه شم. مننه. زما اواز سره اواز یو که چې ورسیږي دا د دجال نظام زه نور برداشت کولی نه شم او په یو کاته د سړي سر خوروي په یو کاته د سړي سر خوروي او دوران سترګې اکثر شر خوروي وایي په ما میندې مري راپسې وایي په ما میندې مري راپسې لیونی دا خبره زر خوروي او په داسې خلکو خو د شړک پریوزي په داسې خلکو خو د شړک پریوزي چې خپل مفاد له لر او بر خوروي او دا چې زمونږ مخکې ډوډۍ ورکوي هم دا ماړه خلک نهر خوروي. مننه. دا چې زمونږ مخکې ډوډۍ ورکوي هم دا ماړه خلک نهر خوروي او خټکه ته چې د محفله پاسې دغه جینۍ مدام نظر خوروي. ډېره مننه. وقاص خټک صاحب تاسو که ټولنې ته راغلي وې پیله یو غزل میلو که نه چې دې نظام نه بغاوت نه کوم څه به کوم یاره هغه خو ریسریټن کې نشته خو صبر ته یاد وي بس چې کم یاد راته وایه ستاسو مننه کوم وایي چې چې غزل چې احساسات مې بغاوت نه کوي څه به کوي چې احساسات مې بغاوت نه کوي څه به کوي د وحشتونو چې نفرت نه کوي څه به کوي خدای ورله شان ورکړی خدای ورله جلال ورکړی خدای ورله شان ورکړی خدای ورله جلال ورکړی پښتون چې ننګ نه کوي پت نه کوي څه به کوي. مننه. خدای ورله شان ورکړی خدای ورله جلال ورکړی پښتون چې ننګ نه کوي پت نه کوي څه به کوي. خدای د بنده سره اویا میان دومره مینه کوي
خدای د بنده سره او یا میان دومره مینه کوي خدای د بنده چې مغفرت نه کوي څه به کوي. ډېر ښایسته ډېر زبردست. او چې فکر وکړم خدایګو سمه مثال لنډه شي چې فکر وکړم خدایګو سمه مثال لنډه شي وایم سړی چې محبت نه کوي څه به کوي. ډېر ښه ډېر ښه بیا وایه دا شعر بیا مننه. ډېر مزېدار. چې فکر وکړم خدایګو سمه مثال لنډه شي وایم سړی چې محبت نه کوي څه به کوي. او میاس کړنه یو څو شعرونه شي اخري شعر ده چې ټوله دنیا دې په کار کړي د وکاس خټکه ټوله دنیا دې په کار کړي د وکاس خټکه دوی چې دا ستا د یار صفت نه کوي څه به کوي. ډېر مهرباني. زبردست ډېر خوند وکړو ډېر زړه پورې کلامونه. ملګرو دا واکاس خټک صاحب نو مونږ سره یو بل لیکوال هم خوا کې ناسته چې اردو لیک کوي نو زه دې ته هم گزارش کوم چې څه ناسه خامخا وایي بس یو شعر وایي اردو د بل چا وایي خو وایي د بل چا یاره په دې ټایم خو راته بالکل خپل لیک نه یادو ما ته نه و پاته چې تاسو به ما ته هم وکاره کوئ ناصافه که نه کنې خامخا ما بیا یو کلام نیم به مې راخستی و خو بس په دې موقع به ته اردو د خپلې خوښې یو شعر وړاندې کوم چې د خپل د ما په څنګ کې چې دا تکړه شاعران ناست دي دا زلمي او یو انقلابي سوچ سره یو داسې بدلون چې په خپل سوچ کې او په خپل شاعرۍ کې راولي چې د یار سرې شونډې او سره ننګي او تاو راتاو زلفې د هغې نه د دې سوچونه چې دی هغه د قومیت طرف ته راغلي دي او د پښتنو چې کوم ځپلي شوي دي د پښتنو چې کوم حالات دي کومې سختیانې دي کوم سازشونه دي د هغې اثرات د دې په لیک باندې ډېر زیات دی. د دې تکړه شاعرانو دې تکړه ځوانانو لپاره به زه د اردو یو شعر دی حیران سے په فرمائش باندې وړاندې کوم چې افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ډېره مننه ملګرو امید لرم چې د نن د نصافي خو ورته نه یو خیر چې په سوچ سمجې پلیننګ سره راغلم واکاس خټک صاحب ته نو انشاءالله امید کوم چې نن دا پروګرام به تاسو خوښ شي دې سره د نه اجازت غواړو. الله پامان.